السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل کور کې د موبایل په ذریعه سره د بجلی بیل جمع کړئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو په بینک کې د بجلی بیل جمع کوئ یا کوم بل ځای د بجلی بیل جمع کوئ نو هلته ډېر رشکش وي. اوس تاسو په ډېرې اسانۍ سره په خپل کور کې د موبایل په ذریعه سره د بجلی بیل جمع کولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې ایزی پیسه اپلیکیشن خلاص کړئ او په تیر ویډیو کې ما تاسو ته د ایزی پیسه د اکاونټ جوړېدو تر قدر ښوولې ده چې موږ څنګه په خپل موبایل کې د ایزی پیسه اکاونټ جوړولی سو. کله چې بیا تاسو ایزی پیسه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. نو دلته به سمپل اول تاسو خپل اکاونټ کې خلاص کړئ. پورته ساین ان بټن ده، په دې ساین ان بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو د خپل اکاونټ پین کوډ ورکړئ یا به فنګر پرنټ ورکړئ نو تاسو به خپل اکاونټ خلاصې. نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ ماته خپل ایزی پیسه اکاونټ خلاص. ګوره د ما په ایزی پیسه اکاونټ کې 251 روپۍ دی او ماته کوم بجلی بیل راغلی دی دا 580 روپۍ راغلی دی. نو اوس راځو موږ د بجلی بیل جمع کوو. دې لپاره ګوره دریم اپشن د لاندې بیل پیمنټ، په دغه بیل پیمنټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په بیل پیمنټ باندې کلیک وکړئ دلته ګوره تاسو د هر څه بیل جمع کولی سئ. الکتریسټي د بجلی بیل جمع کولی سئ، ټلیفون، ګیس، انټرنیټ، واټر، سولر، ایجوکیشن یعنی د هر شي بیل دلته ګوره تاسو آنلاین جمع کولی سئ. نو راځو فلحال موږ د بجلی بیل جمع کوو. دا اول اپشن الکتریسټي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په الکتریسټي باندې کلیک وکړئ ګوره سلیکټ کمپنی دلته به تاسو کمپنی سلیکټ کړئ. ګوره دوستانو د هر ځای جلا جلا کمپنی راځي. ګوره د کویټا چې ده هغه QESCO ده یعنی کویټا الکتریک سپلای کمپنی، او د پېښور لپاره بیا PESCO ده یعنی پېښور الکتریک سپلای کمپنی، د ملتان لپاره بیا دا ده، د لاهور لپاره بیا دا ده. دوستانو دا د هر بیل په سر باندې لیکل سوی وي. ستاسو بیل چې د هرې کمپنۍ وي نو هغه کمپنۍ د بیل په سر باندې لیکل سوی وي. دلته به سمپله تاسو د خپل بیل کمپنۍ سلیکټ کړئ. نو دلته ما کویټا سلیکټ کړله. دلته به تاسو د بیل ریفرنس نمبر کې ولیکئ. نو دوستانو ګوره تاسو په سکرین باندې بیل کتلی سئ، دغه د بیل ریفرنس نمبر به تاسو دلته کې ولیکئ. نو زه راځم د خپل بیل ریفرنس نمبر دلته کې لیکم. نو ګوره دوستان تاسو کتلی سئ چې ما د خپل بیل ریفرنس نمبر کې ولیکل. لاندې ګوره ګیټ بیل بټن ده، په دې ګیټ بیل بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګیټ بیل بټن باندې کلیک وکړئ نو به تاسو ته ستاسو د بیل ټوټل معلومات تاسو درکړي. ګوره وایي ستاسو د بیل کنزیومر نمبر دا دی، کنزیومر نیم، ستاسو بیل چې د هر چا په نام وي هغه نوم دلته راړوي. منت ګوره دا فلحال د یوې میاشتې ده. که چېرې تاسو د تېرې میاشتې بیل نه وي جمع کړی نو هغه منت هم دلته تاسو ته راړوي چې دا د 2 میاشتو بیل ده. دلته تاسو ته تاریخ راړوي او دلته تاسو ته قیمت راړوي یعنی ستاسو څومره روپۍ بیل راغلی ده. ګوره د موږ بیل چې دغه 580 روپۍ راغلی ده. دغه رقم سټیټس دلته ان پیډ را روان ده یعنی دغه بیل تر اوسه پورې نه ده جمع سوی. راځو اوس دا بیل جمع کوو. لاندې ګوره پې ناو بټن ده، په دې پې ناو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پې ناو بټن باندې کلیک وکړئ د ګوره سمپله لاندې بیا دلته تاسو ته څو معلومات درکوي یعنی تاسو غواړئ چې دا پې کړئ یعنی بیل جمع کړئ. لاندې بیا ګوره پې ناو بټن ده، په دې پې ناو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پې ناو بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه بیل به اوس جمع سي. نو ګوره تاسو کتلی سئ وایي ټرانزیکشن سکسسفل یعنی دغه بیل جمع سو. نو اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دغه تصویر درسره سوي کړئ لاندې ګوره سیو ټو ډاکومنټس بټن ده، په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه تصویر به درسره سیو کړئ یا له دې څخه سکرین شاټ واخلئ نو دا تصویر درسره سیو کړئ. نو دغه رقم دوستانو ګوره موږ په ډېرې اسانۍ سره وکولی سول چې په خپل موبایل کې د بجلی بیل جمع کړو. نو ګوره بقایله موږ سره 101 روپۍ پاتې سوې. نو راځو دوستانو زه اوس دویمه هغه بیل ګورم چې هغه بیل جمع سوی ده که نه ده جمع سوی. نو زه سمپله دلته راځم هغه بیل ګورم. دلته به بیا تاسو د هغه بیل ریفرنس نمبر کې ولیکئ او لاندې ګیټ بیل بټن ده، په دې ګیټ بیل بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګیټ بیل بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی سئ دلته په سټیټس کې موږ سره پیډ را روان ده یعنی د دې معنا دا سو چې دغه بیل چې ده دغه بیل جمع سوی ده. نو دوستانو ستاسو په ډېرې اسانۍ سره په خپل کور کې د بجلی بیل جمع کولی سئ. تاسو ته به د هېڅ ځای ته هم تلو ضرورت نسي پیدا. نو دوستانو ویډیو خامخا له خپل دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.